بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالحنان قریشی یم. 15 کاله کېږي چې په پوهنتون کې د کاروبار اړوند تدریس کوم. که چېرته تاسو غواړئ له ځانه یو ښه کاروباري شخصیت جوړ کړئ، کاروبار مو وده وکړي او له تاسو له خپله ځانه څخه یو ښه کاروباري شخص جوړ کړئ، نو په دغه کورس کې چې تقریبا 8 ساعته کورس کېږي، په دې کې د کاروبار په اړه باندې تاسو ګڼ شمېر معلومات ترلاسه کوئ. په دې برخه کې به تاسو د کاروبار په تعریفونو، د کاروبار په لارو چارو، د کاروبار په ډولونو باندې باید پوه سئ. دلته تاسو کولی شئ چې د کاروبار هغه ډولونه چې هغه اوس په نړۍ کې مروج دي او د هغه له لارې خلک ګڼ شمېر پیسې یا ډېرې پیسې ترلاسه کوي، هغه باندې به تاسو پوه سئ. تاسو به دلته وپوهیږئ چې په معاصره نړۍ کې کوم ډول کاروبارونه خلک ترسره کوي. د دې ترڅنګ به په تاسو په دې وپوهیږئ چې د اسلام له اړخه کاروبار څومره اهمیت لري. نو که تاسو چېرته غواړئ چې کاروبار پیل کړئ یا شته کاروبار ته مو وده او پرمختګ ورکړئ، یا که چېرته تاسو محصلین یا زده کړیالان یاستئ یا زده کوونکي یاستئ او یا هر هغه څوک یاستئ چې تاسو له کاروبار سره مینه او شوق او علاقه لرئ، نو راځئ همدې کورس ته دننه شئ. دا کورس به تاسو ته ټولې لارې چارې در وښیي، ستاسو د پرمختګ او ودې سبب به وګرځي، ستاسو ژوند کې به تغیرات رامنځته کړي. که چیرې تاسو غواړئ چې د بزنس یا د کاروبار په اړه باندې نور وپوهیږئ، نو یولرنا.com کې زما د بزنس اړوند مکمل کورس فالو کړئ او زده یې کړئ.